زاغه شاباس شه چې زی په سردرو وي نه لکه د کلي کارغه ګرځه غم د نس کا. او محمد اقبال صاحب علامہ محمد اقبال صاحب وی نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر کہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ادینه پس زه رحم الله سهر صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او خپل کلام زموږ سره شریک کړي. رحم الله سهر صاحب. د پاکستان سپاهی د پاکستان یم سپاهی د پاکستان. السلام علیکم زما درنو قدرمنو مشرانو. د علامه اقبال په مقصره ما یو نظم لیکلی ستاسو سره شریک کول غواړم. هغې نه مخکې یو شعر ویمه چې د وخت ټپو ستا پسې تګ تر لوړو غرونو کړی، د وخت ټپو ستا پسې تګ تر لوړو غرونو کړی، ته خو شاهین وې تا الوت په اسمانونو کړی. یو نظم د رب ته راځم چې د کوپر تورتمونو له مشال وې ته اقبال وې، د کوپر تورتمونو له مشال وې ته اقبال وې، دا ته چې مذهب پال او وطن پال وې ته اقبال وې. ستا ذهن کې رڼا وه د آزاد فکر خاوند وې، زمونږ د قاید سره هم خیال وې ته اقبال وې. دا پاک وطن مې جوړ شو ستا د پاکې نظریې نه، د وخت د فرعون جبر ته دیوال وې ته اقبال وې. دا پاک وطن مې جوړ شو ستا د پاکې نظریې نه، د وخت د فرعون جبر ته دیوال وې ته اقبال وې. شاهین د دنګو غرونو الوت دې تر اسمان و، چې کله په کمال کې با کمال وې ته اقبال وې. همت او حوصلې دې د هندوانو سازش دل کړو، ښکاره لکه د ستورو په مثال وې ته اقبال وې. منم چې ته اعلی وې خو پټ لال وې په هیرو کې، منم چې ته اعلی وې خو پټ لال وې په هیرو کې، دا ته چې د خپل قام په غم بدحال وې ته اقبال وې. دا ستا د باغ ثمر دی ښکلی ملک مې پاکستان دی، دا ستا د باغ ثمر دی ښکلی ملک مې پاکستان دی، بل ته د آزاد خیالو سیال وې ته اقبال وې. یوازې فلسفي نه وې په دین اسلام مین وې، سحر رحم الله وای هلال وې ته اقبال وې. مننه. یو نظم مې بل لږ غونته کې لیکلی که اجازه وي. زمونږ فخر زمونږ ویاړ یې په دنیا اقباله، زمونږ فخر زمونږ ویاړ یې په دنیا اقباله، ای علامه اقباله ای علامه اقباله. ستا حوصلو ستاسو جذبو ته احترام لرمه، ستا په همت باندې نن څومره لوړ مقام لرمه، تا تخنشین کړم اوس هر کافر غلام لرمه، هرې جذبې او نظریې ته دې سلام لرمه. په تورتمونو کې چې زه ستا په رڼا اقباله، ای علامه اقباله ای علامه اقباله. د قلم زور دی د دهلي تخت غورځولی هم دی، د قلم زور دی د دهلي تخت غورځولی هم دی، د وخت ګاندي دی په سرو سترګو جړولی هم دی، په یوه جنډه دی دا ملت را لړزولی هم دی، هرې نغمې دی هر زلمې په ملا تړلی هم دی، ځکه دی خوب تعبیر راوړی دی رښتیا اقباله ای علامه اقباله ای علامه اقباله. ستا ترانو کې خو د کفر نه نفرت پروت و، د تور نظام نه پکې ښه لوی بغاوت پروت و، دین پکې هم و پکې درس د محبت پروت و، هره خبره کې د ښه لوی اهمیت پروت و. دا پاک وطن مې د آباد ستا په دعا اقباله ای علامه اقباله ای علامه اقباله. ستا کوششونو را له ښکلی پاکستان جوړ کړی، تا خو د اور د لمبو منځ کې ګلستان جوړ کړی، دا پاک وطن د دین او درس له د قرآن جوړ کړی، په نظریه د ښکلی ملک د مسلمان جوړ کړی. کومه دعا درته سحر رحم الله اقباله ای علامه اقباله ای علامه اقباله. مننه د ټولو مشرانو. السلام علیکم.